د غزې ترڅنګ په اوکراین کې هم په دې وروستیو کې د روسیې او د اوکراین ترمنځ جګړې زور اخیستی ده. د اوکراین له لوري په یوه برید کې چې د روسیې په هوایي ډګرونو باندې ترسره سو، ویل کېږي چې د روسیې الوتکو ته خورا سخت زیان رسېدلی ده. همدا ډول د اسرائیلو له لوري هم په غزه کې د جګړې لمبیا محاسب بلې ساتل سوي دي. په وروستیو بریدونو کې په لسګونو فلسطیني وګړي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په منځني ختیځ او اوکراین کې دغه دواړه روانې جګړې څومره یو له بل سره اړیکه درلودی شي. په ټوله کې د وروستیو بریدونو ته په کتو سره د دغو دواړو برخو سرنوشت څه کیدای شي. د همدې موضوع په تړاو باندې غواړو د سیاسي چارو له شنونکي عزیز مارج سره وغږیږو چې دا شبل له لندن نه راسره پر لیکه دی. مارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم په پیل کې وپوښتمه چې د غزې ترڅنګ په اوکراین کې هم وروستیو جګړو زور اخیستی. د اوکراین له لوري په یو بېساري برید کې چې ویل کېږي د مسکو په ځینو برخو کې یا په ټوله کې د روسیې په ځینو هوایي ډګرونو ترسره شوي دي، ډېر زیات مالي زیان روسیې ته اوښتی ده. او له دې نه یو ورځ وړاندې په همدې د دوشنبې په ورځ باندې په ترکیه کې د کیف او مسکو ترمنځ هم خبرې وشولې. په ټوله کې څه فکر کوئ چې د مسکو او د کیف ترمنځ روانه جګړه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې دا جګړې ان د سوریې له وخته چې جګړه پیل شوه دا ټول سره یو تړاو لري. او که له دې نه مخکې لاړ شو د عراق مسله هم څه وه په همدې باندې راڅرخېږي. خو بیا هم زیاتره له 2011 حتی 2009 کال را دې خواته هغه مسله چې د انرژي مسله ده، د ګازو مسله ده، د ایفا په بندر کې د لواطا په څا کې د پایپ لاینونو د تېرولو د ناسرین 1 ناسرین 2 د روسیې خصوصا ناسرین 2 ته چې غوښتل مدیترانې ته به دا یو سپلایي وکړي. هغې خواته هغوی غوښتل چې امریکا له قطر نه نیولې تر کویت او تر عراق او بالاخره همداسې تر سوریې او تر د همدغه ایفا بندره پورې د تامار سینه پورې خپل پایپلاین تیر کړي او د لواطا څاته دا ګاز راوباسي. دغه مشکل پیدا شو، دوی ګټه په خطر کې جګړه په اوکراین کې هم چې پیل شوه علت دا و چې په سوریه کې هغه وخت کې جګړه ډېر زیات زور اخیستی و. یعنې ستاسې منظور دا ده چې دلته ټوله روانه جګړه که د منځني ختیځ ده که د اوکراین جګړه ده همدا د لواطا د څا چې د انرژۍ موضوع ده د هیوادونو اصلي تمرکز دا ده؟ بالکل د ناسټریم 2 د ګازو سپلایي یا د رسول اکمالات د روسیې چې اروپا ته تلله هغه ته خطر پیښ شو. ځکه دې وجې نه دا جګړه پیل شوه. جګړه په انرژي کې جګړې مالکان شرق و غرب دي. دا اوس هم چې تفاهمات دا اوس جګړه ولې ګرمه شوې ده په منځني ختیځ کې او بله ګرمه شوې په اوکراین کې. کله چې د خبرو اترو مسله کېږي، کله چې تفاهم منځته راځي، کله چې میز سره کینی بیا جګړه توده‌ایي چې هر څوک خپل طاقت وښیي تر هغه چې امتیازات ډېر واخلي. اوکراین دغه بمبارد او دا الوتکې له منځه د کار نه ده، دا د غربي نړۍ کار ده. او روسیه په دې پی ګوره په جدي چې زیلسکي ته اختاره کړه تنایل واده خپل مرګ تایید کړ، اما په جرمني باندې ګواښونه وکړ چې ته دا کار ولې کوې. یعنې دا پیږي چې د پردې شاته څوک دي. د اوس جګړه چې په اوکراین کې ګرمېږي یعنې غرب او روسیه خپل زور ښیي. اخواته بیا اسرائیل مثلا ډېر زیات حملې شروع کړي وي په غزه باندې. هغه خپل اسرائیل یا نسته نتنیاهو تر شا پورې غرب نړۍ ولاړه ده، هلته هم زور ورته ښیي چې دلته زه قوت لرم. بیا دوی قوتونه سره معلوم کې بیا راځي هر څوک خپل امتیاز اخلي. تر هغه چې تفاهم ونه سي، تفاهم د ګټو پر بنیاد ونه سي، تفاهم هغه ونه سي چې څومره سهم روسیې ته ورکړي، چې څومره ګاز ته انتقال کړي او څومره د دې پایپلاین چې دوی به تیر کړي د ایفا له بندره پورې د لواطا تر هغه پورې دا تفاهم چې ونه شي جګړه دوام لري. بلې مارج صاحب غواړم وپوښتم سره له دې چې تاسې د ناسټرین 1 ناسټرین 2 د مهمو پایپلاینونو چې تر تقریبا د جګړې د اصلي مرکزیت یا تمرکز د لویو قدرتونو په همدې انرژۍ باندې ده. خو د جګړې شالید یا پس منظر ته که وګورو تاسې هم د عراق له جګړې او د سوریې د مخکیني حکمران د اسد له رژیم نه را په دې خوا د دې جګړې هغه پس منظر وڅېړه. ولې لا هم د دغو لویو قدرتونو د میز په سر باندې د انرژۍ دا موضوع تر اوسه پورې په الفاظو کې نه ده راوتلې؟ دغونه په مودې په کتو سره ولې دا موضوعات د نړیوالو یا د مهمو ورځپاڼو له خوا نه هم نه مطرح کېږي؟ آیا فکر نه کوئ چې د انرژۍ بڼې بدله شوې ده او یا که نه د دې جګړې هدف په ټوله کې بدل شوي دي؟ نه بدل نه دي. دا هغه مسله ده مطبوعات اجازه نشته، ځکه مطبوعات باندې بندیز لګول کېږي په نړیواله کچه او سیاسون دا خبره په دې نه کوي چې
د پردې شاته دا لوبه روانه ده. اما ملتونه، سیاسون، دولتونه په دې باندې خبر دي، په دې باندې پوهېږي دا موازین د نړیوال څخه نقض کېږي. آیا دا خلک ولې چوپ خوله دي؟ د بشر حقوق په هکله باندې نه وایي چې یا په اوکراین کې یا مثلا په غزه کې دا خلک ولې بې ګناه کېږي؟ آیا د ملګرو ملتونو سازمان د نهم د بخښنه او اووم او پنځم فصل په دې کې صراحت نه لري؟ د شورای امنیت په دې هکله باندې ولې اقدام نه کوي؟ ډیپلوماټیک اصول ولې چوپ دي؟ همدغسې نورې اعلامیې کنوانسیونونه ټول ځکه دوی په خبر دي، طاقت لري. اوس اروپایي هېوادونه د امریکا سره په تفاهم دي، اما دې نه خطر احساسوي که چې روسیه سپلایي د ګاز دوی ته ونه کړي، په اروپا کې بیا کېدای شي دلته ډېر زیات تیلو دا شی قیمته کېږي. قیمته سوله خو سترې کورنۍ او سترې کمپنۍ ګټه کوي، عام خلکو ته تاوان رسېږي. بله د روسیې نه ډېره میوه او ډېر صادرات هم اروپا ته راځي، دوی له دې نه هم ډارېږي. بیا نور مواد مثلا دوی نه تجارتي مسکو خواته ځي. نو بیا په ټوله کې بیا دوی په دې پوهېږي چې ضرر او تاوان د موږ څه شی ده. دوی دې ته ارام دي، تر هغه چې کوشش هم کوي دوی په تفاهم سره ورسېږي. دا چې بیا اوربند کېږي، اوربند کوو هغه اوربند ته پرېږدي ته رسېږو، دا موقتي تکتیکي مسایل دي چې دوی دم اخلي او په دې د اوربند په وخت کې بیا دوی په تفاهم ته رسېږي چې څه وکړو څه ونه کړو. که چېرې بیا ونه رسېږي، ګټې سره تقسیم نه سي، بیا جګړه وره. دا اوربند د دوی په لاس کې ده، جګړې پیل په دوی لاس کې ده، دوام هم د دوی د ګټو پر بنیاد ده. کله چې ګټې خوندي سولې بیا ختم د جګړې په یو ورځ باندې ختمېږي. بیا راځي نو دې ته چې دغه هېوادونه چې وران شوي څوک یې جوړ کړي، دغه لپاره بیا تدابیر نیسي. مثلا دا اوس امریکا او اروپایي هېوادو ته وایي چې اوکراین تاسې جوړ کړئ، یا مثلا نور هېوادو ته سعودي او دوی ته وایي تاسې بیا اسرائیل سره کومک وکړئ چې غزه بېرته د غزې نقشه هم تیاره وخته جوړه کړې ده چې هغه بیا اسرائیل اخلي اشغالوي د وګړو دپاره پروګرامونه روان دي چې مثلا مصر ته به ځي، مثلا لبنان ته به ځي. ترکیه هم لس ورکړی چې دومره کدونه د ما نه پوهېږم څو زره کدونه دا د ما په کایلامات راولېږی. نو دغه تفاهمات د شرق و غرب د ګټو پر بنیاد دي. خوار و غریب و نور کسان چې قرباني کېږي دا د دوی د لوبو قرباني په ټوله کې. بلې مارج صاحب، آیا مثلا کله چې په ترکیه کې یو ورځ وړاندې د کیف او د مسکو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو چې خورا د دواړو هېوادونو لپاره مهم و، د کیف له لوري خورا یوه ستره حمله ترسره سوله، اوس د دغه برید په مقابل کې د روسیې عکس العمل یا غبرګون به څه وي؟ هغه خامخا هغه د سرې کرښې لري، هغه معلومې دي. ورته له دغه وړاندې که راغلل بیا دا عمل کوم، خامخا دا عمل کوي. ځکه دوی د خپل اعتبار نه، د خپل خاوره نه، تمامیت نه، د خپل طاقت او نفوس نه هغه کوي دفاع کوي. اوس فکر نه کوئ چې دا سرې کرښې نقض شوي دي د اوکراین له لوري په ډېرو مهمو ستراتیژیکو مرکزونو، یا په ټوله کې په هوایي ډګر باندې یو ستر برید شوی ده؟ اوس خو همدغه مسله ده، دا قصدي ډول باندې کېږي. کېدای شي دې کې خپله د پوتین دوی لاس وي، ځکه دوی غواړي هغه سیمې چې دوی نیولې هغه دوی دي دا په ده قناعت نه کوي. ترامپ په واضح وویل چې روسیه غوښتل یا غواړي چې اوکراین ټول ونیسي. په بنا دی بیا نو خپل طاقت ته زور ته دوام ورکوي، تر هغه پورې کېدای شي چې ډېره ساحه نوره د اوکراین لاندې کړي، خصوصا هغه ځایونه چې هلته معدن او کانونه او بعضې لیتیم او بعضې شیان دي په دې کې، او نه غواړي چې مثلا امریکا راسي له زیلنسکي سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دې لپاره په جګړه کې سیاسي ابعاد هم شته. کله کله د جګړې مالک مقابل لوره راپاروي چې او کار ترسره کړي او پلمه جوړه سي، نقض د حریم وسي، نقض د اصولو وسي، بیا دی ورځي ډېر زیات امتیازات پکې اخلي. یعنې دغه برید ښایي یو اړخ دا هم وي چې د دې لپاره زمینه ورته برابره وي چې روسیې ته یوه پلمه په لاس ورشي د نور ځمکو د نیولو لپاره. بالکل، ځکه اروپایي نړۍ امریکا دا کار نه کوي چې حریم د روسیې نقض کړي. دوی په دې پوهېږي جګړه د څه لپاره ده، اهداف د څه لپاره دي. و تاسو بس یادوري که په ترکیه کې دوی د سولې لپاره کېناستل، دا د سولې خبر نه وي، دا تفاهم و چې راځه که دغه شی ته واخله، دغه ماته راکړه، ګټه تقسیمېدل د دومره سهم ته واخله، په غازو کې په نفت کې دومره زه اخلم، په دې څه تفاهم نه شي، بیا وایي د سولې خبرې ناکامه شي. ولې د سولې خبرې د مثلا د پټو دروازو تر شا پورې کوي، ولې لنډي نه کوي؟ دا په خپله دلته سوال پیدا کېږي خلکو ته چې دلته د یو موضوع شته او بالکل تکتیکي مسایل شته په جنګ کې. هغه هم دا دي چې اوکراین هم په دې پوهېږي چې زه به د روسیې په حریم مداخله ونه کړم، اروپایي ټولنه هم په دې پوهېږي، غرب هم په دې باندې پوهېږي. په بنا کله چې دا کار کېږي دا یو پلمه ده، یو لاره ده، بیا دا یو ورځي چې دغه ده زه خو متضرر شومه، یو ځان ته امتیازات ته سبا چې په خبرو کې کینی چې ته اوس همدغه سیمې دې نیولې دي، خو ته په ده قناعت وکړه.
نور ولې نیسي یا نور ول داسې عمل کوي وایي نه دغه متضرر یا دغه نقص ورسوي په خپله په اوکراین کې هم دی په نظامیانو په جنرالانو کې په خپله استخباراتي لوبو کې خپل لاسپوڅي لري هغوی دې ته تاریکوي چې یو عمل ترسره کړي مثلا موږ تاسو یو څو موده مخکې شاهدان د کشمیر مسله کې د پاکستان دا په لوی لاس باندې پاکستان بعضې لاسپوڅي د هند داسې یو عمل ترسره کړ تر هغه چې له هغې خوا عکس العمل وښودل شي. په ټوله کې ویلی سو چې د سعودي عربستان له ناستو نه وروسته چې امریکا د اوکراین له چارواکو او ځینو نورو روسي چارواکو سره تر یو بریده باندې پټې ښکاره خبرې اترې وشولې اوس له دې وروسته به د ترکیې کې د خبرو اترو نتیجه پایله څه وي تر دې مهاله پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې داسې امکان لري چې په نږدې راتلونکي کې په اوکراین کې د جګړې لمن راټوله سي روسیه امریکا او په ټوله کې اروپایي اتحادیه او یا هم په خپله اوکراین دغه 15 مهم قوتونه یوې ګډې نتیجې ته ورسیږي. ګوره په مخاور میانه په سعودي د جوړ کې برنامه وسیده ته باید هغه نهایي خپلې خبرې وکړي دا موضوع ته راټوله کړه اطمینان تر واخیسته پیسې هم تر واخیسته اطمینان هم ترلاسه کړه ډاډ هم ترلاسه کړه او چې ورته کار یې وکړه دغه چاره اطراف د ایران د نیابتي جګړو نظام پیغام کې تناپ روسیانو کې امن کې یو څه ټکه ټوکه د غرب ځان پیغام کې سوریه نه مشکل حل کړ کله چې دا مسایل حل شول روسیې ته خپل زور طاقت وښود روسیه هم زور په اوکراین کې څرګندوي بالاخره بیا اوس تهدید جوړوي اروپا ته جرمني ته او دې ته سپای او پولنډ ته چې دا مملکتونه منځ فشار واردومه هغه ته تفاهم ته ورسېږي کله چې تفاهم ته ورسېدل مسایل سره ګټه سره شریکه شولې بالغه بیا نو هم اوربند هم د اوکراین مسله ختموي اوس دغه پړاوونه چې جګړه زور اخیسته ده دا دې ته زیری ورکوي چې دوی په راتلونکي کې سره کینی او بیا داسې تفاهم ته نږدې شوي غواړي چې لږ امتیاز زیات کړي امتیازات فشار واردوي چې امتیاز نور هم زیات کړي هغه وړ شرطونه چې پاتې هغه ته ورسېږي احتمال ډېر قوي ده چې په همدې 2 میاشتو کې دغه تفاهم ته رسېږي همداسې اوازان ګیر نه ده په اروپا او په دې ځای کې بله کېدای د اوکراین جګړه په یو ډول باندې ختمه سي هغه همداسې ختمېږي چې روسیه به په کې ګټه کوي او دا د اوکراین حریم چې په تقسیمات نړیوالو کې چې ډېره پخوانۍ تاریخچه لري دا د روسیې ده دې ته بیا نور خطر له غربه نه پیښیږي. ډېره زیاته مننه کوو د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج و چې له لندن نه یې د منځني ختیځ او همدا ډول د اوکراین د وروستیو جګړو په اړه راسره خبرې کولې.